بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون معزز لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن درېنۍ سهشنبه د 1445 هجري سپوږمیز کال د جمادی الثاني 26 نیټه ده چې د 1402 د مرغومي د 19 نیټې سره برابر ده. ستاسو پام د دې مهال خبري ټولګي ته راګرځوم. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. د سنتي ښارګوټي د څلورم فاز د ځمکو ویش څرنګوالي مشورتي غونډې جوړېدل. دا غونډه د هرات والي شیخ اسلام جار په مشرۍ جوړه شوه. هرات د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو د شمیر زیاتېدل. په تیر کال کې شاوخوا 13,000 کورني او بهرني سیلانیان هرات راغلي دي. او د زلزلې ځپلو لپاره د اقرا ښارګوټي پرانیستنه. دغه ښارګوټی د 10 میلیونه افغانیو په لګښت جوړ شوی دی. او اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. د هرات سنتي ښارګوټي د څلورم فاز د ځمکو ویش مشورتي غونډه د هرات والي شیخ اسلام جار د صنعت او تجارت چاپیریال ساتنې کان او صنایعو رئیسانو او یو شمیر صنعتکارانو په حضور سره جوړه شوه. په دې ناسته کې د هرات والي شیخ الحدیث مولانا نور احمد اسلام جار د سنتي ښارګوټي د څلورم فاز د ځمکو د ویش څرنګوالي په اړه خبرې وکړې. هغه وویل په هرات کې د نړیوالو معیارونو سره سم د نوي سنتي ښارګوټي لپاره 80,000 جریبه ځمکه په نظر کې نیول شوې چې په کاري سرخ کې د حلقوي سړک څنګ کې پرته ده. وروسته د صنعت او تجارت رئیس د دې ښارګوټي د پرمختګ په اړه خبرې وکړې. هغه وویل اداري چارې بشپړې شوي او عملي چارې به هم د هرات والي تر نظر لاندې په نږدې راتلونکي کې پیل شي. دا ورځ د هرات د صنایعو او کانو ریاست رئیس د هرات والي د همکارۍ څخه په مننې وویل په څلورم فاز کې 240 نمرې قرار لري چې یو شمیر ځمکې مخکې د صنعت او تجارت وزارت له لوري ویشل شوي دي. وروسته څو تنو صنعتګرو د ځمکې د کرایې له وجې خپلې ستونزې بیان کړې او صنعتګرو او کارخونو والاو ته د ځمکې د عملي ویش غوښتونکې شوه. اوس مهال یو شمیر صنعتګر او فابریکوال په کرایي ډول خپل تولیدي فعالیتونه ترسره کوي. د هرات زلزلې ځپلو لپاره د اقرا ښارګوټي چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د دې ښارګوټي د سپارلو غونډه کې دیني عالمانو او یو شمیر مسؤلانو ګډون کړی و. د عالمانو شورا مشر شیخ محمد بشر حلیمي او د انجیل ولسوالۍ ښاروال په دې برخه کې د ټولو خیرمنو کسانو د همکارۍ څخه قدرداني وکړه او دا د ولس د یووالي بیلګه وبلل. د دې ښارګوټي چارې د عبدالصمد قاضیزاده د لوري 2 میاشتې مخکې پیل شوي چې چارې اوس بشپړې شوي دي. نوموړي ویلي دغه ښارګوټي کې هر کور 2 خونې او یو انګړ لري چې حمام او پخلنځی هم ورته جوړ شوی دی او ټولو ته بیا مسجد او د اوبو زیرمه جوړه شوې. د دې ښارګوټي ټول لګښت 10 میلیونه افغانیو ته رسېدلی دی. دا ورځ د هرات د کازرګاه جامع خطیب شیخ فضل الرحمن انصاري وایي خلک دې هڅه وکړي خپلې مرستې یو صادق چا ته وسپاري تر څو اقرا غوندې ښارګوټی جوړ کړي. د هرات یو بل دیني عالم مفتي محمد سرور هم د دې ښارګوټي پرانیستل د قدر وړ وبلل او یادونه وکړي چې اسلامي امارت د زلزلې د بحران ښه مدیریت کړی دی. وروسته د دغه ښارګوټي یعنی کچکال سیمې اوسیدونکو خوښي څرګنده کړه او ویل دوی لومړی کسان دي چې دغه جوړ کورونه ورته سپارل شوي دي. په هرات کې د سیلانیانو راتګ د تیر کال په پرتله 3 برابره شوی دی. د هرات د اطلاعات او فرهنګ ریاست اړوند مسؤلان وایي په تیر زیږدیز کال کې څه د پاسه 18,000 کورني او بهرنیو سیلانیانو د دې ولایت د تاریخي سیمو څخه لیدنه کړې ده. نور حال په راپورټ کې د تیر کال په پرتله سږ کال هرات د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو راتګ ډیر شوی دی. د هرات اطلاعات او فرهنګ مسؤلانو په وینا د تیر کال په پرتله سږ کال د راغلو سیلانیانو شمیر 3 برابره شوی دی. داریم الحمدلله در سال 2023 بیشترین آمار گردشگری در افغانستان باز بالخصوص در هرات داشتیم که در کل آماری که از قلعه اختیاردین به ثبت رسیده و دوستا ثبت کردن تقریبا به 18,000 تن گردشگر که شامل محصلین و شاگردان مکاتب و مدارس مختلف، گردشگران داخلی از ولایت‌های مختلف و تقریبا در حدود 800 تن گردشگر خارجی از 60 کشور مختلف جهان بوده
که این آمار نسبت به سال گذشته میتونیم بگیم الحمدلله 3 الی 4 برابر افزایش پیدا کرده. هغه دار زیاتوي دوی زیار استلی چې سیلانیانو ته لا نورې هم اسانتیاوي برابرې کړي. در قسمت سهولت هایی که برای گردشگران ارائه شده الحمدلله در قسمت صدور ویزا و خدماتی که از طرف خود ادارات و ریاست های اطلاعات فرهنگ در اقصا نقاط کشور جریان گرفته و صورت گرفته الحمدلله باعث ازی شده که تمام دنیا نسبت به افغانستان باز بالخصوص هرات نگرش متفاوت داشته باشند. حتی باعث ازی شد که از کشور چین یک شبکه معتبر به نام CGTN گروهی از خبرنگاران روان بکنه که فقط خاص برای هرات از آباده‌های تاریخی هرات معلومات بگیرن، گزارش تهیه بکنن و در همین هفته گذشته هم منتشر شد. و حتی یک شرکت توریستی از کشور بریتانیا اعلان کرد که قبل از فتوحات امارت یعنی در سال 2021 کسی حاضر نبود که به افغانستان بیایه برای گردشگری، اما در سال 2023 پر متقاضی ترین کشور افغانستان بوده و انشالله در سال 2024 در صدر جدول هم می آید. د بل لوري یو شمېر بهرنیو سیلانیانو د هرات ښار د تاریخي ودانیو څخه د لیدنې وروسته خوښي څرګنده کړې ده. از خونگرمی، مهمان نوازی و مردمداری مردم افغانستان اظهار سپاس و امتنان داریم. وقتی در بیرون میگردیم و در گشت و گذار هستیم و دوستان میبینند که ترک هستیم به عنوان یک برادر خود نهایت مهمان نوازی و احترام میکنند و این برای ما جای افتخار است. من اینجا در افغانستان همراه خانم خود هستم. ما در نخست به ولایت هرات آمدیم و متعجب شدیم از زیبایی های شهر هرات. ما هنوز اینقدر در مورد تاریخ این شهر نمیدانستیم. من فکر میکنم توریست های زیادی به اینجا خواهند آمد و در مورد فرهنگ غنی این شهر آگاه خواهند شد. د یادول وړ ده چې هرات د هیواد په لویدیځ کې پروت د تاریخي ودانیو او آثارو یو بډای ولایت دی چې د ګرځندوی صنعت په برخه کې د هیواد په کچه ځانګړی شهرت لري. او یو تنغل د غلا په تور د اسلامي امارت امنیتي ځواکونو د لوري نیول سوی دی. د هرات امنیه قومندانۍ د 5مې امنیتي حوزې منصوبینو یو تن د غلا په تړاو د یو کشفي عملیات په لړ کې د دغه حوزې د اړوندو سیمو څخه نیولی دی. د دې کس څخه یوه اندازه غلا سوي توکي ترلاسه سوي او هغه اوس مهال د امنیتي ځواکونو تر څار لاندې دی. او اوس هم پام وکړئ د سبا ورځې د هوا حالاتو ته. د لوی سشتن تعالی په نامه ګرانو لیدونکو د ما سلامونه ومنئ. هیله لرم چې روغ او ژوندی اوسئ. اوس هم پاملرنه وکړئ د سبا ورځې د هوا اټکل. چهارشنبه هرات ښار نیمه وریځ الوره درجه 15 تیته 1، غوریان نیمه وریځ الوره درجه 18 تیته 11، کراخ نیمه وریځ الوره درجه 10 تیته 4 او پښتون زرغان نیمه وریځ الوره درجه 14 تیته 8. محترم لیدونکو دا خبرونه اوس هم په پای کې یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. د سنتي ښارګوټي د 4م فاز د ځمکو ویش څرنګوالي مشورتي غونډې جوړېدل. دا غونډه د هرات والي شیخ اسلام جار په مشرۍ جوړه شوه. هرات د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو د شمیر زیاتېدل. په تیر کال کې شاوخوا 13,000 کورني او بهرني سیلانیان هرات ته راغلي دي. او د زلزلې ځپلو لپاره د اقرا ښارګوټي پرانیستنه. دغه ښارګوټی د 10 میلیونه افغانیو په لګښت جوړ شوی دی. محترم لیدونکو دا د دې مهال خبري ټولګه چې ستاسو درنو حضور ته وړاندې سوه. تر بیا مو په مهربانه لاس سپارم. هر چیرې چې اوسئ نیکمرغه شپې ولرئ.